بسم الله الرحمن الرحیم. په ورډ پروګرام کې کومنټ څه دنده لري یا د هم د څه لپاره استفاده کیږي؟ نو تاسو به راسئ ورډ پروګرام ته. ورډ پروګرام کې فرض که یو کس ته وایي چې ما یو کتاب لیکلی، څومره کتاب دې لیکلی؟ نو زه راځم دلته یو لیکنه کومه. زه به دا ژبه چې ته واړم یا پرې انګلیسي ته واړم RND او دلته یو لیکنه کوم. څومره لیکنه کوم؟ زه ورته وایم 1100 پاراګرافه یا 1100 پاراګرافه انټر مې کړه. دومره لیکنه مې وکړه. فرض که دا ته استاد یې، یو کس ته شاګرد دې رالیږي یا ملګری دې درته رالیږي، نو دا به څه کې؟ ته به چک کې. زه لومړی دا ټول انتخابوم او دلته انزرټ ته راځم او دا یا کنټرول جی وهم، دا چې لږ منظمه سي، جسټیفای سي. ښه، دا ته وایي چې دا شاګرد یا هم انډیوال دی چې مطلب ته دغه زما ملګری یا زما استاد، ته دا زما کتاب وګوره، دا کتاب ما لیکلی ده چې د کتاب کې کوم یو لغات، کومه جمله، کوم داسې ټاپیک غلط ده، د هغه په اړه ماته معلومات راکړه. مطلب ماته یو کومنټ پرې راکړه. یا خو دا د فرض که ته هغه ورته وایې چې ولا دغه ځای دې غلط ده، دا په سره خط ورته چې کې دلته په ورته مارکوي چې دا ځای دې والا غلط ده، دا ځای دې غلط ده، دلته هم ورته مارکوي یا دا ځای دې غلط ده، ته دې مارکوی سي. ښه، دا خو صحیح د مارک سو، هغه پوه سو چې دا غلط ده. اوس نه پوهېږي چې ولې غلط ده، خو ته باید دا کومنټ استفاده کړې ورته، چې کومنټ کې ورته وایې چې دغه په ځای باید دا راسي، ده په ځای دا راسي، د بهتره دی دغه ځای لرې که دا کې واچوه. زه به دا کنټرول زیډ کړم. ښه، اوس زه راځم چې دا انزرټ ده. انزرټ کې موږ سره آپشن ده کومنټ. کومنټ به تاسو کلیک کوئ. فرض که زه راځم دلته چې ورته وایي دغه وین، دلته وین لغت دی غلط اچولی، دلته تا باید وین نه و اچولی، وای به دې ولې باید اچولی و یا لیکلی و. تاسو راسئ کومنټ ته راسئ او دلته ورته ولیکئ، پښتو ورته ولیکئ، فرق نه، په انګلیسي ورته ولیکئ. کومنټ ته کلیک د باندې دلته ورته ولیکه که لومړی زه به چې په انګلیسي ته نه پښتو ته واړوه. پښتو لیکئ، انګلیسي فرق نه کوي، خو زه پښتو په دې خاطر لیکم چې تاسو پرې پوه شئ او هدف ترې حاصل کړئ. زه ورته لیکم که چیرته دا وین دا دلته تا چې کړی وین څه لیکلی ده، وین چې دا وای ته بدل سي ډېر به ښه یي. زه به چې کوم بدله کړم وای ته چې بدل سي. وای ولې یا وین کله؟ دا خو زه مثال در کوم، داسې نه چې اوس تاسې وایئ چې دا خو نه صحیح ده. خالي مثال زه تاسو درښیم. بدل شي دا به شوي. کومنټ دې ورکړه، بس صحیح ده. کومنټ دې ورکړه. راځي ښه، دلته خو یو دا کومنټ مې ورکړه، په دا مې هغه نه څه مطلب دلته مشکل و. ښه، راځه کتاب یې ګوره دلته ورته هغه کوې، دا ټول انتخاب که، دا ورته داسې انتخاب که غواړې ورته ووایه چې دغه بیخي ترې لرې که، ځکه دا څه ده مطلب اضافه راغلی یا بد ښکاري یا ښه لیکنه نه ده راغلې. بیا راسه کومنټ کلیک که. کومنټ داسې کلیک که، دلته ورته ولیکه دا لیکنه ترې لرې که چې ښه نه ښکاري. مطلب دا چې کړه ریپلای ورک. ښه، دا به کنټرول ایس کې، کنټرول ایس چې که راځه چېرته سیف کې، زه ورته وایم چېرته په ډیسکټاپ باندې ورته لیکم چې علي یا شمع مې ورته ولیکه، پښتو کې شمع په نامه مې صاف کړه، کلوز یې کړم. اوس دغه فایل نه ده، دا دې یو ملګري ته په واتساپ بیرته ولیږه چې واخله ما د ټول کتاب وکته، یو دوه درې مشکله، لاس مشکله، سیار څه دا مشکله وکړې ته یې حل کړه. نو هغه به څه وکړي، دا ملګری به دې دا فایل واتساپ نه ځان ته ډاونلوډ کړي، وبه یې ګوري، دا به اوپن کړي ځان سره. ښه، دلته خو ډایرکټ ورته ښه، دلته یې کومنټ کړی ده، کوم ځای کومنټ کړی چې هغه پې وکړي، ډایرکټ کومنټ یې کړی چې دا باید چېرته دا وین باید وای ته بدل شي. دلته دا چې کوه ډایرکټ څه سو، ته دغه وای دا که کوای شي چې وای ته بدل کړي، راسي دغه دا انتخاب که او دلته وای ته ورته بدل کړه چې دا باید څه شي، وای شي. زه ورته لیکم چې وای. ښه، مشکل حل څه، کومنټ لاړه څه مطلب دا مشکل خو مې حل کړه. دلته وای راسي چې تا ویلي چې وای ښه راځي، نو دا صحیح ده. راځه وګوره نور دلته مشکل، دلته مې مشکل ورکړی. ښه، کومنټ یې پرې ورکړی ده. دا ځای ته چې ده وای دا لیکنه ترې لرې که چې دا ښه نه ښکاري یا ښه نه ښکاري. نو تاسو به وګورئ چې دا لیکنه ستاسو رښتیا هم ښه ده که ښه نه ده. ښه ته وکته چې نه دا خو ته استاد نه پوهېږې یا ملګري ته
ستا فکر کار نه کړی څنګه دا ښه نه ښکاري نو ته دلته بیرته کومنټ کې دا ورته انتخاب کړه چې انتخاب دې کړه دلته ورته ولیکه چې نه دا ډیره ښه ښکاري او که لرې کم نو بده به ښکاري اوس تا بیرته کومنټ ورکړه اوس یې بیا هغه ته ولیکه بیا به هغه څه کوي که دا کنټرول سیف که هغه ته یې ولیکه هغه به بیا کومنټ ورکوي چې تر هغو دغه ستا ټول څه سي دا مونوګراف یا بل څه وي دا باید حل سي نو دا بیا زیاتره وخت په مونوګرافو کې ډېر استفاده کوي چې استاد یو محصل ځي استاد ته هغه ورکوي بیا استاد کومنټ پې ورکوي دا ځای دې غلط ده دا اصلاح کړه نو هغه بیا محصل یې څه کوي اصلاح کوي نو دا به موږ سره په ورډ پروګرام کې د کومنټ دنده ډېر استفاده کوي باید ورته متوجه اوسئ او باید ښه دقیق یاد کړئ که چېرته ویډیو مو خوښ شوې زموږ چینل یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ چې تر ټولو کومې ویډیوګانې چې موږ زر اپلوډوو هغه تاسو ته تر ټولو مخکې تاسو ترې مستفید شئ او ګټه ترې واخلئ نور مو په الله تعالی سپارم ښه وخت کې چارې